د غرغښت راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام. تاسو د آمادګي خپرونې لیدو ته رابولم. آمادګي خپرونه د غرغښت راډیو ټلویزیون ښوونیزه خپرونه ده چې د اونۍ په لړ کې زده کوونکي د ځانګړي ټکټ پاڼې له لارې په دې خپرونه کې زموږ سره ګډون کوي. که تاسو غواړئ چې په دې خپرونه کې زموږ سره ګډون وکړئ، په پیل کې زموږ د ځانګړي ټکټ پاڼې له لارې سوالونه ترلاسه کړئ او بیا دلته موږ په نوبت راغواړو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ووایئ. د خپرونې کوربه زه نظیف الله مفتون یم. له خپلې تخنیکي ډلې مننه چې د دغې خپرونې په چمتو کېدو کې زموږ سره همکاري کوي. مخکې له دې چې زده کوونکی راشي، تاسو ته بیا هم یادوو چې زموږ ځانګړي ټکټ پاڼه او سوالونه په خوست ښار کې د زویر مندوزي فروشګاه څخه کولی شئ چې ترلاسه کړئ او هماغلته زموږ ځانګړي ټکټ پاڼه او سوالونه پیدا کیږي. او د لا زیاتو معلوماتو لپاره د سکرین پر مخ ستاسو لپاره د خپرونې معلوماتي شمیره لیکل کیږي، له دې سره په تماس کې شئ. اوس زو د خپرونې لومړنی ګډونوال زده کوونکی راغواړو. زده کوونکی دا د راغلو، تاسو ته هرکلی وایو. په خیر راغلی. څه نومیږي؟ په کومه لیسه کې زده کړې کوې؟ مو نوم اسرار اتل دی، د تڼیو ولسوالۍ یواسم ټولګي زده کوونکی یم، د میسیګل لیسې. ښه، څنګه د آمادګي خپرونه وخت نه وخت ګورې که نه؟ آمادګي خپرونه ګورو، ډېر په شوق سره یې ګورو. څه مو زده کېږي ورنه؟ بلکل ډېر څه مو زده شول د آمادګي خپرونه څخه. ښه، څومره وخت کېږي چې ټکټ پاڼه دې ترلاسه کړې ده او مطالعه دې کړې ده؟ 2 هفته کېږي چې موږ ټکټ پاڼه اخیستې ده. 2 اونۍ کېږي. نو دا د پوره مطالعه کړې. لومړنۍ پوښتنه له تاسو مطرح کېږي، متوجه اوسئ. صحیح. څو ډوله تیل لرونکي ژوي په افغانستان کې پیژندل شوي دي؟ الف 160 ډوله، ب 50 ډوله، جیم 200 ډوله، دال هیڅ یو. بیولوژي برخه ده. څو ډوله تیل لرونکي ژوي په افغانستان کې پیژندل شوي دي؟ یو جز انتخاب کړئ. وخت ستاسو لپاره درکړل شوی، په ټاکلي وخت کې یو جز انتخاب کړئ. الف. فکر وکئ په دې برخه کې. دا صحیح ده. باوري یې؟ بلکل. 160 ډوله تیل لرونکي ژوي وایي په افغانستان کې پیژندل شوي. د دغې زده کوونکي لومړنۍ پوښتنه ورته مطرح شوې، د دوی ځواب ګورو. رښتیا هم 160 ډوله تیل لرونکي ژوي په افغانستان کې پیژندل شوي. د دغې اتل صاحب لومړنۍ پوښتنه زموږ سره سمه ځواب کړه. زو دوهمه پوښتنه د دوی لپاره پلی کیږي. د یخچالونو په واسطه ټول انتقال شوي مواد: الف بدونه لګیږي، ب په مورین ساکن ډول ترسب کوي، جیم د ځمکې د سطحې پر مخ متحرک وي، دال د ځمکې د سطحې پر مخ بقي نه پاتې کیږي. پوښتنه مطرح شوې ده: د یخچالونو په واسطه ټول انتقال شوي مواد 4 جزدي بدونه لګیږي، په مورین ساکن ډول ترسب کوي او د ځمکې د سطحې پر مخ متحرک وي. او تاسو یو جز انتخاب کوئ له دغې برخې نه. بې ځواب. په مورین ساکن ډول ترسب کوي. بلکل. باوري یې؟ انشاءالله. بې جز دوی انتخاب کړی. ګورو د دوی ځواب چې څه ډول دی. درنو لیدونکو، دغې ورور اتل صاحب زموږ سره 2 پوښتنې ځواب کړې. وروستنۍ پوښتنه که دوی ځواب کړي، په دې خپرونه کې به زموږ سره بریالی زده کوونکی شي. ورخطا
معلومیږي؟ نه نه ورخطا خوشاله یې؟ او خوشاله یم بالکل. ښه صحیح ده. نو خدای دې وکړي چې درېیمه پوښتنه هم ځواب کړې، زه به هم خوشاله شم. نو د دغې ورور لپاره درنو لیدونکو وروستنۍ پوښتنه د سکرین پر مخ راځي. 2 پوښتنې زموږ سره ځواب کړي، وبه کتلی شي چې دی د دغې خپرونې اتل کیږي که نه. دی وای مساوی کیږي تانجانت ایکس تابع مشتق عبارت له الف منفی ساین ایکس، ب کوساین ایکس در مربع جذر لاندې، جیم سیکنڈ مربع ایکس او کادال منفی کو سیکنڈ مربع ایکس. ریاضي برخه د اتل صاحب تاسو یو جوز انتخاب کړی. وخت لرئ؟ دا جواب سم دی. باوري یې؟ انشاءالله. ښه. نو دوی وایي چې په دې سوال کې د ریاضي برخې ده دال جوز سم دی. ګورو د دوی ځواب چې سم دی که نه سم. وایي چې ناسم ده. بس څه ووایو؟ ښه نو هڅه وکړئ چې د دغې سوال سم ځواب پیدا کړئ. په دې کې شته زموږ سره، خو که تاسو فکر کړی وای نو یو سم جوز مو انتخاب کړی وای، تاسو به 3 وړه پوښتنې حل کړي وای. ډېره زیاته مننه چې راغلی. په آمادګي خپرونه کې مو ګډون وکړه. که لیدونکو ته هغه زده کوونکي چې دوی زده کړې کوي څه لرئ مهرباني؟ بس اورېدونکو لپاره دا لرم چې باید تعلیم وکړي، اوس رخصتۍ ده مکتب باید د کورسونه تعقیب کړي. درنو لیدونکو مخکې ورور زموږ سره 2 پوښتنې ځواب کړې، په 3مه پوښتنه کې زموږ سره پاتې راغی. هغه څوک چې 3 پوښتنې پرله پسې ځواب کړي د دغې خپرونې بریالی زده کوونکی حسابیږي. زموږ د خپرونې هغه اصول همداسې دي. دوی ټول با استعداده تکړه زده کوونکي دي. د اونۍ په لړ کې خواري کوي، مطالعه کوي، خو دا چې پاتې راغلو دوی دې لا هم نوره خواري هم وکړي. دوهم زده کوونکی د دغې خپرونې راسره دی. تاسو ته هرکلی وایو، مهرباني. قربان مفتون صاحب، شریف الله لوالي هم د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د مس تیږې علي صاحب د 11 ټولګي زده کوونکی یم. ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. مطالعه مو کړې ده دغې خپرونې لپاره؟ انشاءالله مطالعه مو تر خپله وسه پورې کړې ده. دا چې موږ 2 اونۍ مخکې دا ټیکټ پاڼه ترلاسه کړې وه، مطالعه مو کړې ده. زه به له تا ذهني پوښتنه وکړم، صحیح ده؟ ذهني پوښتنه مفتون صاحب؟ بله. په همدغه پرچې کې مو به کړې وای. صحیح ده، بس په همدې کې به یې وکړو. نو لومړنۍ پوښتنه ستاسو لپاره انتظار وباسي. صحیح شوه قربان. په لاندې عناصرو کې خزنده او ګل لرونکي نباتات منځته راغلي. الف سینوزیک، ب پالیوزویک، جیم میروزیک، دال پروتروزیک. مهرباني تاسو د دغې پوښتنې بیولوژي برخه د سم جوز انتخاب کړی. مفتون صاحب جیم جوز سم دی. جیم جوز سم دی. نقل خو به دې نه وي اخیستی؟ نه مفتون صاحب مطالعه کړی مو ده. ښه په دې کې خو دې نقل اخیستی؟ نه خو ما مخکې هم په هغه ځواب لیکلی و. ښه صحیح شوه. نو دوی وایي چې په دې پوښتنه کې جیم جوز سم دی. ګورو د دوی ځواب. د دوی لومړنۍ پوښتنه زموږ سره ځواب کړه. لیوال صاحب 2مه پوښتنه له تاسو مطرح کیږي، تاسو یې سم جوز انتخاب کړئ. که یو سړی د کلي له ملا امام څخه اورېدلی وي چې پرته له اودس څخه لمونځ نه کیږي او په دلیل یې پوه نه شي، دغه معلومات الف فقهي نه دي، ب فقهي دي، جیم ټول سم دي، دال ټول غلط دي. په دې 4 واړو جزونو کې یو جز انتخاب کړئ.
ب جز سم دی. دغه معلومات فقهي دي؟ فقهي نه دی، الف جز به سم وي. ښه خو تاسې ب جز انتخاب که پیل کې. ب بلې نه دغه ځواب دا دی. اوس خو خپرونه روانه ده، کله چې خپرونه بیا ګورئ بیا به تاسو واورئ. الف جز تاسو انتخاب که، ګورو ستاسو ځواب چې سم دی که نه سم. مننه لیوال صاحب، دوه پوښتنې دې زموږ سره ځواب کړې. دوهمه پوښتنه د اسلامي برخې نه وه. دغه ځواب داسې دی چې فقهي معلومات نه دي. دغه دریمه پوښتنه مطرح کیږي، نو موږ به دعا وکړو چې تاسو بریالي شئ. دریمه پوښتنه هم زموږ سره سمه ځواب کړئ. دې هیله چې بریالي شو. د وای مساوی کوسیکنډ ایکس تابع مشتق عبارت دی لا تانجانت ایکس ضرب سیکنڈ ایکس، ب منفی کوتانجانت ایکس ضرب کوسیکنڈ ایکس، جیم سیکنڈ مربع ایکس، دال منفی کوسیکنڈ مربع ایکس. ریاضي برخه ده. لیوال صاحب فکر وکړئ، یو سم جز انتخاب کړئ. مفتون صاحب الف جواب سم دی. لا هم وخت لرئ تاسو. همدا به وي، مطمئن یم. څو فیصده مطمئن یې؟ لیدونکو ته ووایه چې څو فیصده. تقریبا 90% مطمئن یم. 90%. نو دغه 10% به اوس معلوم شي چې د دوی ځواب څنګه دی. بالکل 100% تاسو اوس باوري شوئ چې ځواب مو سم دی. لیوال صاحب تاسو ته دې ډېر مبارک وي. قربان منه مفتون صاحب، ژوندی دې وي. ډېر خوشحاله شوم چې څومره خوشحاله شوې؟ والا ډېر زیات خوشحاله شوم، ځکه چې وایي چې ناکامۍ خوند دلدلی نه وي، کامیابۍ په خوند نه پوهېږې. بله. نو ما هم دوهم ور بیا کوشش وکړ او دا دی بریالی شوم. ما په لومړنۍ خپرونه کې تاسو ته ډاډ درکړ چې تاسو به انشاءالله بریالي کیږئ. هڅه وکړئ. دا د دوهمه خپرونه کې زموږ سره بریالي شوئ. تاسو ته دې ډېر مبارک وي. هغه د جایزو لړۍ بیا زموږ داسې ده چې د یوې ځانګړې غونډې له لارې بیا تاسو ته موږ جایزه درکوو. ډېره زیاته مننه لیوال صاحب، بیا هم تاسو ته مبارکي وایم. درنو لیدونکو، مخکې ورور زموږ درې پوښتنې ځواب کړې. ته بیا هم مبارک وي. د خپرونې په دې شیبو کې دریم زده کوونکی راځي تر څو زموږ پوښتنې ځواب کړي. ډېر په خیر راغلی تاسو ته په آمادګي خپرونه کې هرکلی. مننه مفتون صاحب. څه نومېږې؟ سلیم احساس، تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د میستې ګاللې چې د 11 سلیم احساس. څه احساس لرې چې ګډون دې کړی، برخه دې اخیستې؟ خوشحالۍ احساس کوم. هر وخت د خوشحالۍ احساس کوي که اوس خالي په دې خپرونه کې؟ نه، دې خپرونه کې د خوشحالۍ احساس. نورو وختونو څه احساس کوي؟ خو نورو وختونو کې وضعیت ښه وي که نه؟ بلکل صحیح شوه. ډېره مننه احساس صاحب، سلیم احساس. نو آماده یې تر څو موږ پوښتنې مطرح کړو؟ بلکل صحیح شوه. زه له تا پوښتنه کوم، د افغانستان سره څو هیوادونه سرحدات لري؟ د لنډ قطر او محراقونو ترمنځ اړیکه عبارت دی لا الف ا مربع مساوي ب مربع منفي ای مربع، ب سی مربع مساوي ا مربع مثبت ب مربع، جیم ا مربع مساوي ب مربع مثبت ای مربع، دال ا مربع مساوي ب مربع مثبت سی مربع. ریاضي برخه ده. یو جز تاسو انتخاب کړئ. ستاسو له نظره په دې کې کوم دا جز ځواب سم دی؟ څو فیصده باوري چې دال جز به سم وي؟ 100%. 100%. بلکل 100%. هڅاند صاحب د دوی ځواب ګورو چې سم دی که ناسم. دغه ورور 100% باوري دی. رښتیا هم چې د دوی ځواب سم و.
احساس صاحب لومړنۍ پوښتنه زموږ سره سمه ځواب کړه. دوهمه پوښتنه ستاسو لپاره په سکرین راځي. لیتل جینز کوم جینونه دي؟ الف تړلي جینونه، ب پولي جین صفتونه، جیم وژونکي جینونه، دال هیڅ یو. سوال دی واخیست. دا کوم ډول جیم صحیح دی وژونکی. وژونکي جینونه دي؟ بالکل. دا خو ډېر خطرناکه دي ولا. بالکل. اوس موږ ونه وژني دلته که اوس کوم خطر نه لري؟ نه اوس خطر نه لري. ښه باوري یې؟ بالکل 100% صحیح ده. دوی وایي چې جیم جوز سم دی. وژونکي جینونه ډېر خطرناکه دي ولا. ګوره د دوی ځواب. دوه پوښتنې دې ځواب کړې. درېیمې پوښتنې لپاره له تاسو پوښتو چې باوري یې چې حل به یې کړې که نه پاتې به راشي؟ انشاءالله. انشاءالله. بالکل. و موږ او تاسو چې هر کار کوو الله تعالی یادوو، په بسم الله یې پیلوو. غټه عقیده زموږ او تاسو غټه تکیه زموږ الله تعالی دی. نو خدای دې وکړي چې درېیمه پوښتنه زموږ سره سمه ځواب کړې. د لیوال ورور په څېر ته هم بریالی شي. د احجارو او منرالونو ترکیب په یو د لاندې وسایلو ټاکل کیږي. الف میکروسکوپ، ب ترمومتر، جیم منومتر، دال ګلوانومتر. دا په څه شي سره ټکل کیږي؟ کوم وسایلو سره ټکل کیږي؟ دال جواب صحیح ده. باوري یې؟ بالکل. لږ فکر خو وکړه که نه؟ دا صحیح ده. ښه همدغه صحیح ده. نو دوی وایي چې دال جوز په دې پوښتنه کې سم دی. دا چې سم دی که نه سم ګورو. ما وخت درک، وخت مو پاتې و مې ویل چې فکر وکړئ، بل جز انتخاب کړئ، خو تاسې دال جز انتخاب کوئ. وایي چې سوال چې دی ځواب چې دی ناسم دی. ډېره مننه احساس صاحب چې ګډون مو وکړ. له ګډون مو مننه. هڅه وکړئ تر څو د دغې سوال سم ځواب پیدا کړئ. ډېره مننه. درنو لیدونکو تاسو ته یادوو چې د غرغښت ټلویزیون څخه همدا شیبه د آمادګي خپرونې لیدونکي. که تاسو غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ د ځانګړي ټکټ پاڼې له لارې زموږ سوالونه ترلاسه کړئ او بیا موږ تاسو په نوبت راغواړو په دغه خپرونه کې بیا زموږ پوښتنو ته مخامخ ځوابونه ووایئ. زموږ ځانګړي ټکټ پاڼې سوالونه په خوست ښار کې د زویر مندوزي فروشګاه څخه ترلاسه کړئ او یا د سکرین پر مخ چې کومه شمیره لیکل کیږي د خپرونې معلوماتي شمیره ده. د دې شمیرې سره په تماس کې شئ. زو د خپرونې بل زده کوونکی راغواړو. څلورم زده کوونکی راسره دی. دم سوالونه ترلاسه کړي. په تیرو خپرونو کې هم برخه اخیستې، جایزه هم زموږ څخه اخیستې. دا چې نوي سوالونه ترتیب شوي غواړي چې ځان بیا وازمایي. نو ګورو چې دوی په نن خپرونه کې زموږ سوالونه ځوابولی شي که نه. خو په پیل کې تاسو ته هرکلی وایو، ستړی مه شئ. څه نومېږي؟ نوم مې رحمان زمان ذهین دی. د ګربز ولسوالۍ د نړبسر لیسې زده کوونکی یم. ذهین څومره ښه تخلص. خدای دې وکړي چې همداسې ذهین واوسې. موږ به دعا کوو درته. ذهین صاحب دغه پوښتنې له نورو سره په توپیر دي څنګه مطالعه مو کړې؟ او مطالعه مې کړې ده. یوه جمع کې تقریبا څلور ترلاسه کړې. ګرانې خو نه دي دغه پوښتنې؟ نه اسانه دي. هغه د ښوونځي مضامین چې دي د هغې سره منظمې ترتیب شوي دي، له هغې څخه جوړې شوي دي. مننه ذهین صاحب. لومړنۍ پوښتنه له تاسو مطرح کیږي. د 1919 کال د راولپنډۍ د سولې خبره د کوم هیواد په ګټه وي؟ الف افغانستان، ب انګلستان، جیم انګلستان او افغانستان، دال هند. 1919 کال یې دی چې په راولپنډۍ کې د سولې کومې خبرې وشوې د کوم هیواد په ګټه وي؟ بجوستان د انګلستان. انګلستان.
یعنې تاسو هم انګلستان په سمه توګه پیژندلی چې د دغې هیواد په ګټه وي دغه خبرې باوري یې ګورو بالکل دغه خبرې چې وې د انګلستان په ګټه وې په 1919 کال کې چې په راولپنډۍ کې کومې د سولې خبرې وشوې هغه د انګلستان په ګټه وې دوهمې پوښتنې ته ځو له دوی دوهمه پوښتنه مطرح کیږي د لرغوني مصر د امپراتورۍ په دور کې په زراعتي ځمکو کې څومره برخه د روحانیونو شمیرل کېده؟ الف 10مه برخه، ب 3مه برخه، جیم 7مه برخه، دال 5مه برخه. سوال مطرح شوی لرغوني مصر د امپراتورۍ په دوره کې زراعتي ځمکو څومره برخه د روحانیانو شمیرل کېده؟ جیم جواب سم دی. 7مه برخه بالکل صحیح شوه. جیم جز دوی انتخاب کړی وایي چې 7مه برخه چې وه دغه د روحانیانو شمیرل کېده. د دوی ځواب ګورو. دوهمه پوښتنه دې هم زموږ سره سمه ځواب کړه. وروستنۍ 3مه پوښتنه برخلیک ټاکونکې پوښتنه ده. نو 3مې پوښتنې لپاره تاسو هغه سم جز انتخاب کړئ تر څو بریالي شئ. د لاندې سیندونو څخه کوم یو شین غر له تور غر څخه بیلوي؟ الف کونړ سیند، ب سررود سیند، جیم الیشنګ سیند، دال الینګار سیند. دغه سپین غر له تور غره څخه بیلوي دغه سیند یادوي. کوم سیند دی؟ ب جز سم دی. الیشنګ سیند؟ نه ب جز. ب سرسرود سیند؟ ښه صحیح ده، صحیح شوه. نو دوی سرسرود سیند یادوي وایي دغه له تورغره یې بیلوي. نو د دوی ځواب ګورو. بالکل 3مه پوښتنه هم زموږ سره ځواب کړه. سپین غر له تورغره چې بیلوي هغه سرسرود سیند دی. مبارک دې وي تاسو ته په دوهم ځل زموږ سره په دې خپرونه کې بریالي شوئ. ډېر دې مبارک وي. ډېره مننه له ګډون مو. خوشحاله یې لیدونکو ته هم هغه خپل احساسات ووایه. بیخي زیات خوشحاله یم. زما دویم وه چې زه راځم په دغې خپرونه کې ګډون کوم او پیسې ترلاسه کوم. څومره مطالعه دې وکړه د دغه سوالونو په اخیستو سره؟ اونۍ کېږي چې ما مطالعه شروع کړې ده دغه سوالونو ته. په خپله د دغې مطالعې کې ځوابونه پیدا کړل که له استادانو هم همکاري وغوښته؟ نه زه نه خپله ځنه استادانو څخه. صحیح، ډېره مننه. کور آباد. بیا دې هم مبارک وي. دوهم زده کوونکی و چې په دې خپرونه کې زموږ سره بریالی شو. بل زده کوونکی هم غواړي تر څو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په خیر راغلی، تاسو ته ډېر هرکلی وایو. ډېره مننه مفتون صاحب. لومړی د تاسو څخه ډېره مننه خو داسې برنامې چمتو کوئ د خوست میشتو شاګردانو لپاره او دوی لا هڅېږي چې زده کړو ته اماده شي او دا سل سوالونه چې د ډېر ګټور سوالونه دي د هغه سوالونه دي چې د کانکور په امتحان کې موږ ته ګټه لري. تاسو څخه ډېره مننه. ډېره مننه. نوم واخله. په کومه لیسه کې زده کړې کوئ؟ له کومه ځایه راغلی؟ نوم مې رشید الله دی. د یعقوبۍ اوسېدونکی یم. پیر حال په الازهر لیسه کې د 10م ټولګي زده کوونکی یم. رشید الله یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند اوسېدونکی دی. په الازهر خصوصي لیسه کې زده کړې کوي. مطالعه خو مو کړې انشاءالله؟ انشاءالله. صحیح شوه. نو لومړنۍ پوښتنه ستاسو لپاره راځي. دغلته په سکرین تاسو یې سم جز انتخاب کړئ. د بیان علم د چا لخوا وضع شو؟ الف ابو عبیده، ب عبدالهلال بن معتز، جیم عبدالرؤوف بینوا، دال سمندر. د بیان علم د چا لخوا وضع شو؟ له هغې خوا هم دغسې اوازونه راځي چې دا جز سم دی. خو له دوی به هیله دا وکړو چې تاسو خاموش کینئ، آرام کینئ، په خپلو ځایونو باندې تاسو یو جز انتخاب کړئ. د بیان علم د عبدالله بن معتز لخوا رامنځته شو. ب جو سم دی. باوري یې؟ 100%.
نقل خو به دې نه وي اخیستی نه، نه. خو ما خو نقل واورېد دغه یو غوږ مې چې دا خلاص ده نه مطالعه مې د 2 جملو راهیسې مطالعه کړې ده. صحیح شوه. نو د دوی ځواب ګورو. دوی وایي چې بې جوز سم دی. بالکل همدا جوز سم دی. دوامه پوښتنه له تاسو مطرح کیږي. سمه ده. په قبر کې د سوال کوونکو پرښتو نومونه څه شی دي؟ الف سایل او مسئول، ب هاروت او ماروت، جیم تاکیر او نکور، دال نکیر او منکر. زموږ تاسو ابدي کور یادوي. په دې کې به د تل لپاره موږ تاسو ویده کیږو. زموږ تاسو دایمي کور به واوسي. وایي په دې کې هغه پرښتې چې سوال کوي له انسانانو هغه کومې دي؟ دا ځواب سم دی. ښه باوري یې؟ 100%. نو دی خو معلومه خبره ده چې ستاسو دغه ځواب به سم واوسي ځکه چې ډېر له کوچنیوالي دغه فکر یو چاته ورجوړیږي چې په قبر کې دغه پرښتې سوالونه کوي له انسانانو. نو ځواب ګورو چې څنګه دی. دال جوز سم دی. نکیر او منکر هغه پرښتې دي چې په سوال کې به له انسانانو پوښتنې کوي. درېیمه او وروستنۍ پوښتنه له تاسو کیږي. خدای دې وکړي چې پرله پسې دغه درېیمه پوښتنه هم ځواب کړئ تر څو په دې خپرونه کې بریالی شئ. زردشت د لاندې اشخاصو څخه کوم یو خپل دین ته دعوت کړ؟ الف اسپندیار، ب هیڅ یو، جیم هوشنگ، دال کیکاوس. زردشت کوم یو شخص و چې دین ته دعوت که دین ته راوباله؟ الف جو سم دی. اسپانیار وخت پاتې دی. مطمئن یم. صحیح شوه. نو دوی وایي چې اسپانیار دعوت که دین ته. نو د دوی ځواب ګورو. وایي دغه ځواب ناسم دی. هڅه وکړئ چې دغه سوال سم ځواب پیدا کړئ. ډېره مننه تاسو څخه چې موږ مور دعوت کړو او موږ لا څه زده کړل. مننه. ډېره زیاته مننه له ګډون مو. کور آباد. تاسو ته په راتلونکي کې بریا غواړو. مننه. درنو لیدونکو تاسو ته یادوو چې د غرغښت ټلویزیون څخه د آمادګي خپرونې لیدونکي که غواړئ چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ د ځانګړي ټکټ پاڼې له لارې کولی شئ چې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ ځانګړي ټکټ پاڼه او سوالونه په خوست ښار کې د زویر ماندوزي فروشګاه څخه ترلاسه کړئ. د زیاتو معلوماتو لپاره ستاسو لپاره د سکرین پر مخ معلوماتي شمیره لیکل کیږي. له دې شمیرې سره په تماس کې شئ. په دې خپرونه کې موږ ذهني برخه هم لرو. 2 زده کوونکي غواړي چې زموږ ذهني پوښتنې ځواب کړي. دوی به دلته په نوبت راشي. ستړی مه شئ. ژوندی دی. مننه تم ستړی مه شئ. څه نومېږئ؟ نوم یې عبدالقدوس دی. پلار نوم یې عبدالوکیل دی. عبدالقدوس. ښه ښه. هغه ما چې درته تلیفون وکړ چې تاسو آمادګي خپرونې ته راشئ هغه بل ملګری دی خبر که هغه راغلی؟ صحیح ده. دا دې نیک کار کړی. نو زه غواړم له تا ذهني پوښتنې مطرح کړم. صحیح ده؟ ته به یې ځوابونه ووایې. که چیرې دې 3 پوښتنې زموږ سره ذهني سمې ځواب کړې بیا به تاسو بریالي وئ. لومړنۍ پوښتنه کومه. نو تاسو ووایئ یو منګی پکې 2 رنګه اوبه. دا ویا. هګۍ. ښه. باوري په دې ځواب دی؟ څنګه هګۍ خو منګی نشي کیدای؟ دا کې نقل ورکولی کېږي. تشبیه هم داسې ده که نه؟ صحیح شوه. نو د دوی ځواب چې دا هګۍ ده بالکل یو منګی پکې 2 رنګه اوبه. نو لومړنۍ پوښتنه دې سمه ځواب کړه. بله پوښتنه کومه. هغه کوم شی دی چې ورته ووایي چې راځه نه راځي خو چې ورته ووایي چې مه راځه بیا راځي؟ دا
شونډې راځه مه راځه ښه راځه راځه نه راځي مه راځه بیا راځي بلکل دوه پوښتنې دې ځواب کړې درېیمه وروستنۍ پوښتنه ده څه شی دی چې د غږ په کولو سره ماتېږي دا شونډې دي دا هم شونډې فکر وکئ هغه څه شی دی چې د غږ په کولو سره ماتېږي چوپتیا ده چوپتیا هم نه ده دا وه چې غږ په کولو سره ماتېږي بله ذهني سوال دی سمه ده چې چوپتیا هم په غږ کولو سره ماتېږي خو په دې کې یو څه نه څه باریکي شته چې هغه ستاسو ځواب ورسره اړخ نه خوري بل ځواب نه لرئ ډیره زیاته مننه کورآباد چې راغلی دوه پوښتنې دې زموږ ځواب کړي خو په درېیمه پوښتنه کې پاتې راغلی ډیره مننه مننه له عبدالقدوس ورور نه کوچنی زده کوونکی و زموږ ذهني پوښتنې دوه ځواب کړي خو په درېیمه کې پاتې راغلو نو بل زده کوونکی راځي غواړي چې زموږ ذهني پوښتنې ځواب کړي ډېر په خیر راغلی تاسو ته هرکلی وایو دا اوس مننه تا هم ستړی مه شه څه نومېږئ نوم مې راحت میر ده د برتمیر زوی یم د پوهنه عبدالخی حبیبي د اتمې ها ټولګي زده کوونکی یم ښه نو آماده یې چې زه ذهني پوښتنې وکړمه یا آماده یم هغه کومې اوبه دي چې په لمر کې زیاتیږي خو په یخ کې کمیږي چې په لمر کې زیاتیږي او په یخ کې کمیږي ته چې خپله بې حساب اوبه وي چې په یوازې کې توی شي چې یخ شي ډېرې شي تاسو یو سم ځواب ووایئ د لولۍ اوبه وي چې اوبه د لولۍ چې په یوه لکه اوبه نه ځواب مو سم نه دی ډېره زیاته مننه دوهمه پوښتنه کومه هغه د کوم هیواد نوم دی چې معنا یې شونډې او ډوډۍ کېږي معنی شونډې ډېر ځوابه کوي نه دا و چې څلور ځوابه شي نو بیا خو حل شوه که نه زموږ د ولسمشر خسرګنۍ هیواد کوم دی ډیره زیاته مننه دومره نقل بسنه کوي درېیمه پوښتنه کومه شپه کې شپږ دي او میاشت کې اووه دي د دغې ځواب به څه وي شپږ کې شپږ دي او میاشت کې اووه دي دغه چې دی راحت میر ډیره زیاته مننه تاسو ځواب نه لرئ مننه ډیره زیاته له ګډون مو مننه لیدونکو تاسو ته یادوي چې د غرغښت تلویزیون څخه د آمادګي خپرونې لیدونکي وای آمادګي خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي که تاسو غواړئ چې زموږ ځانګړي ټکټ پاڼه او سوالونه ترلاسه کړئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ په خوست ښار کې د زویر ماندوزي فروشګاه څخه زموږ سوالونه او ټکټ پاڼې ترلاسه کړئ د نن شپې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي ما نظیف الله مفتون ته اجازه راکړئ د خدای په امان